د رسنیزه ژبه درنو مینوالو سلامونه او ښې چارې. خبره د نومونو وه، ښه مې دا وګڼله چې د ځینې نومونو ژباړه باندې هم خبرې وکړو چې عمومي نومونه دي او د ژباړې له امله موږ تېروتنه پکې کوو. که پښتو ته راسو، موږ پښتو کې د نوم او ډون لرو، یعنې د ښځینه نوم او نارینه نوم لپاره خپلې نښې لرو او د همدې نښو له مخې موږ نوم پېژندلی سو چې دا ښځینه دی که نارینه دی. اوس لکه ډاکټر ډاکټره، خبریال خبریاله، ښوونکی ښوونکې، کډوال کډواله. بیا خبرونو کې به تاسو ګورئ چې ډېر ځای به د ډاکټره په ځای څه شي لیکلي وي؟ ښځینه ډاکټره. د خبریالې په ځای به ښځینه خبریاله لیکلي وي. د ښوونکي په ځای به ښځینه ښوونکې، د کډوالې په ځای به ښځینه کډواله لیکلي وي. وجه دا ده چې دا د ژباړې اغېز دی، یا ممکن کله ژباړه هم نه وي او د خپلې ژبې نه ناخبر رسنوال یې همداسې ولیکي. خو چې ډاکټره سوه، ښوونکې سوه، خبریاله سوه، هېڅ بیا دې ته اړتیا نشته چې ته ووایې چې ښځینه ډاکټره یا ښځینه خبریاله یا ښځینه ښوونکې. پارسي کې که ډاکټرې زن وایي یا خبرنګارې زن وایي، یا انګلیش کې فیمیل ډاکټر یا فیمیل جورنالیسټ وایي، هغوی د ښځینه نښه نه لري. که یوازې ډاکټر یا جورنالیست یا خبرنګار او ډاکټر ولیکي نو ته نه پوهېږې چې منظور یې نر دی که ښځه. خو پښتو کې چې نښه شته، دې ته بیا اړتیا نشته چې ته ښځینه ورسره ولیکې. نو هیله ده دې شي ته پام وکړئ او د ژباړې په اغېز مه جمله اوږدوئ او مه یې پردی کوئ. دا ده چې پښتو کې هر نوم په بې واک پای ته رسېدلی وي، د ښځینه کولو لپاره یې موږ ورته هې یا زور ور اضافه کوو. مثلا ډاکټر د ډاکټره ترې جوړوو، محصل د محصله ترې جوړوو، خبریال د خبریاله ترې جوړوو.